سلام ګران لیدونکو، پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. خواجه آصف د استانبول د مذاکراتو له ناکامېدو وروسته افغان حکومت په بشپړ سقوط ګواښلی دی. نوموړي په یوه توندې اعلامیې کې ویلي که پاکستان د خپلو وسلو یوه کوچنۍ برخه هم وکاروي نو طالبان به داسې نابود کړي چې بیرته به یې د تورې بورې غارونو ته وګرځوي. نوموړي ویلي دغې صحنې لیدل به د سیمې خلکو ته یوه ننداره وي. هغه ویلي افغانستان د امپراتورانو نه بلکې د افغانانو هدیره ده. تر دې وړاندې د افغان حکومت ویاندویان بیا افغانستان د امپراتوریو هدیره بللې او دغه هیواد ته د عبرت درس ورکولو ګواښ کړی و. خوشحال سادات وایي پاکستان که هر څومره چاپلوسي وکړي امریکا یې غوښتنې نه مني. نوموړی زیاتوي چې په نړیواله کچه د امریکا ستونزې له چین او وینزویلا سره دي او ټول تمرکز یې دا مهال د اوکراین پر جګړې دی. خوشحال سادات د پاکستان پوځي رژیم ستراتیژۍ ناکامې بولي او ټینګار کوي چې د دغه رژیم عملیاتي تګلارې ناکامې شوي دي. وایي یاد رژیم ولسي ملاتړ نه لري او ټول خلک یې پر وړاندې پاڅېدلي دي. نوموړي د خبرو پر دوام بلوچستان کې د پاکستان پوځي رژیم د عسکرو پر وضعیت ته اشاره کوي او وایي چې بلوچ ازادي غوښتونکو او پاکستاني طالبانو مهمې سیمې نیولي او نور هم د پرمختګ په حال کې دي. ضعیف وایي پاکستان د مذاکرې لپاره وړ خلک انتخاب کړي. عبدالسلام ضعیف وایي که پاکستان په رښتیا د ستونزو د حل لاره تفاهم او مذاکرات بولي نو د مذاکرې لپاره دې وړ خلک انتخاب کړي. نوموړي پر ایکس پاڼه لیکلي که پاکستان په رښتیا د ستونزو د حل لاره تفاهم او مذاکره بولي نو دغه دوه اصله دې په پام کې ونیسي. لومړی د پاکستان د خبرو لپاره وړ تجربه کاره ملکي خلک انتخاب کړي او بیا په دویم ګام کې د افغانستان سره د ستونزو پر عمق د حقیقت منلو سره بالمثل عمل ته تیار شي. عبدالسلام ضعیف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې په تړاو د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیسي. نوموړي پرون هم په یو بل پیغام کې ویلي و چې د پاکستان پوځي رژیم په استانبول کې د خبرو اترو هڅې ناکامې کړي. هغه پر ایکس پاڼه لیکلي و چې پاکستان د ترکیې په استانبول ښار کې مذاکرات ناکام کړل او میدان یې پرېښود خو دوی به بالاخره مذاکراتو ته بیرته راګرځي. پاکستان و افغانستان سره مذاکرات ناکام شول. د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر عطاالله تړل ویلي پاکستان څو ځلې له افغانستان سره د سرحدي بریدونو او د هند له ملاتړه برخمنو ډلو یعنې ټي ټي پي او بي ال اي په اړه خبرې کړي خو دوی لا هم د دې ډلو ملاتړ کوي. اخو افغان حکومت بیا تل دا ادعاوې ردې کړي او دا وسلوالې ډلې د پاکستان داخلي موضوع ګڼي. تړل په خپله ایکس پاڼه خواله رسنۍ لیکلي د طالبانو او پاکستان ترمنځ مذاکرات ناکامه شول او زیاتوي پاکستان د قطر او ترکیې په غوښتنه له طالبانو سره په دوحه او استانبول کې خبرې وکړي خو طالب نوري د باور وړ تضمین ورنه کړ. هغه ادعا کړې چې د پاکستاني پلاوي لخوا طالبانو ته د شواهدو وړاندې کېدو وروسته هم هغوی هیڅ عملي ژمنه ونه کړه او تل د خبرو له اصلي اجنډا ځان اړولی دی. خو افغان حکومت بیا چې پاکستان د داعش او ډرون بریدونو د مخنیوي ضمانت نه ورکوي. د هند حکومت اعلان کړی چې د راتلونکي نومبر میاشتې له 3 تر 28 نیټې پورې به د نومیو R1 په نوم پراخ هوایي تمرین ترسره کړي. د هند چارواکو له لوري خپره شوې خبرتیا کوي چې دا تمرینات به د 2025 کال د نومبر په 3 د سهار 10 بجې د هند پر وخت پیل او تر 28 نومبر د غرمې 12 بجو پورې به دوام وکړي. د هند پوځ وايي شرکتونو او اړوندو ادارو ته خبرداری ورکړی چې د تمریناتو پر مهال د پټاکل شوو سیمو کې د الوتلو مخنیوي وکړي. ټاکل شوي دغه تمرینات د هند په مرکزي او جنوبي ختیځو برخو کې ترسره شي. پر غزې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 90 ته لوړ شو. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حماس ډله له اوربند څخه په سرغړونې تورنه کړې او پوځ ته د بریدونو امر کړی. په دغه بریدونو کې 42 فلسطینیان په مرکزي غزه کې 11 په شمالي غزه او 13 نور په سویلي غزه کې وژل شوي دي. په وژل شوو فلسطینیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پاکستان یو وار بیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. له هغه وروسته چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر وړاندې نوي اقدامات پیل کړل. په پاکستان کې میشته افغانان وایي چې په بېلابېلو برخو کې پرې فشارونه زیات شوي او دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ځینې افغانان وایي چې ورځ تر بلې پر دوی د پاکستان حکومت فشارونه مخ پر زیاتېدو دي او هیڅوک
کې غږ نه اوري. د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین ښارګوټ کې میشته افغان کډواله کریمه عزیزي وایي چې پاکستان له یوې خوا دوی ته د ویزو موده نه غځوي او له بل پلوه د ژوند کړۍ پرې تنګه کړې ده. هغه وایي موږ هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو، ویزې نه راکوي، افغانستان ته نشو ستنېدای، نورې هیوادونو ته مو هم د تګ کارونه نه کیږي او له ټولو ځورونکې خو دا ده چې ټول دغه وضعیت ګوري خو هیڅوک مو غږ نه اوري. افغانستان او ایران د بندیانو پر تبادلې هوکړه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي ویلي چې له افغانستان ایران ته د ایراني بندیانو د لیږد هوکړه کړې ده. هغه ویلي چې دواړه خواوو د هوکړې له مخې د دغو بندیانو نوملړ به ډیر ژر د ایران سفارت ته وسپارل شي او ژر تر ژره به د لیږد زمینه برابره شي. افغانستان او د ایران حکومت د هغو ایراني بندیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي چې دا مهال په افغانستان کې بندیان دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیاته کړې هغه افغان بندیان چې د لیږد شرایط پوره کوي د ایران له زندانونو به افغانستان ته د بند پاتې مودې د تیرولو لپاره واستول شي. که څه هم د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د کره شمیر په اړه معلومات نشته، خو وړاندې د ایران د عدلیې وزارت یو چارواکي ویلي چې په تیرو 12 کالو کې تر 4500 زیات بهرني زندانیان خپلو هیوادونو ته لیږدولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سید محسن نقوي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ابراهیم صدر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ شته اختلافونه د کورني اختلاف په څیر دي او باید د خبرو له لارې حل شي. د ایران د سپاه پاسداران اړوند فارس خبري اژانس د یاد افغان او پاکستاني چارواکو د لیدنې ویډیو خپره کړې چې په هغې کې ښکاري نقوي د صدر لاس نیولی او ټینګار کوي چې ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. د دواړو لورو ترمنځ دا لنډې خبرې د اقتصادي همکارۍ سازمان د وزیرانو د ناستې په څنډه کې شوي دي. تېره میاشت د اوسپنې پټلۍ له لارې شاوخوا 15,000 ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د روان 1404 لمریز کال د تالي په میاشت کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 493,000 او 506 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي د دغه انتقالاتو 901 ټنه صادرات چې ډیره برخه وچه میوه او د انارو جوس جوړوي. د خبرپاڼې له مخې په دې موده کې د حیرتان له لارې 350,000 او 680 ټنه، تاقینې له لارې 20,000 او 250 ټنه، د تورغونډۍ له لارې 68,000 او 115 ټنه او د خواف هرات له لارې 40,000 او 403 ټنه انتقالات شوي.